اسلامي امارات د شګو د څرګندونو په غبرګوني کې ماسکو د اړیکو له ترنګلتیا مخنیوی وکړي. د پیسو نړیوال صندوق ته د عمران خان لیک پاکستان ته باید نور قرض ورنکړل شي. له ځنډ وروسته پاکستان د چمن لارې د پرانیستو اعلان وکړ. او وروستی خبره دا چې اسلامي امارت د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر لوړپوړي غړي سره ولیدل. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو له څرګندونو وروسته له مسکو څخه غوښتي چې له هغه څرګندونو د ډاډه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي مجاهد په دې هکله رسنیو ته ویلي چې دا ډول اندېښنې بنسټ نه لري او هغوی باید دا ډول څرګندونې ونه کړي ځکه هغه آرامه او ډاډمنه فضا چې لرو خرابوي یې. حتی له افغانستان سره د منځنۍ اسیا اړیکو ته زیان رسوي. داسې څرګندونې باید ونه شي چې د هغو لپاره دلیل شتون نه لري. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر سرګي شویګو د دغه هیواد له جګپوړو پوځي چارواکو سره په کتنه کې د سیمې وضعیت ستونزمن بللی او ویلي دي چې تر ټولو لوی ګواښ له افغانستانه احساسېږي. نوموړي دغه راز د خپلو خبرو په یوه برخه کې زیاته کړې چې په تیر کال کې د داعش د جنګیالیو شمېر 15 سلنه زیات شوی او اصلي موخه یې د ټولیز امنیت تړون د سازمان د غړو هیوادونو په سویلي پولو کې د ورانکارو فعالیتونو پراختیا ده. سرګي شویګو په دې اړه زیاته کړې چې په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن دی او تر ټولو لوی ګواښ له افغانستانه احساسېږي. په تیر کال کې د داعش د جنګیالیو شمېر 15 سلنه زیات شوی دی. اصلي موخه د ټولیز امنیت تړون د سازمان د هیوادونو په سویلي پولو کې د افراطي ایډیالوژیو او ورانکارو فعالیتونو پراختیا ده. بلخوا د سیاسي او نظامي چارو شنونکي په دې تړاو بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل څمکنی رسنیو ته وایي چې امریکا او متحدان یې غواړي چې روسیه، چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له خاورې وبېروي او پر هغوی فشار راوړي. د نظامي چارو یو بل شنونکی محمد زلمی افغانیار هم څرګندوي چې که چیرې روسیه رښتیا وایي د دغه پروګرام د مدیریت لپاره باید له افغان حکومت سره د استخباراتي معلوماتو تبادله ولري. تر دې وړاندې د روسیې د امنیت شورا منشي هم په یوې غونډه کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې نږدې 20 ترهګرې ډلې شته، خو اسلامي امارت دا ادعا بې بنسټه بللې وه. او وروستی خبره دا چې عمران خان ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق ته له هر ډول خبرو مخکې د پاکستان ټیکاو په پام کې ونیسي. د عمران خان ګوند له پیسو نړیوال صندوق وغوښتل چې له نوي حکومت سره د مالي مرستو په هر ډول خبرو کې د پاکستان ټیکاو په پام کې ونیسي. د تحریک انصاف ګوند کې 2 سرچینو له رویټرز خبري اجانس ته ویلي دا غوښتنه په یو لیک کې کړې ده او هم یې خپل دریځ روښانه کړی دی. له بلې خوا جیو نیوز وایي چې د عمران خان د ګوند د لیک دوی ته رسېدلی او پکې د پیسو نړیوال صندوق څخه غوښتنه شوې چې په 2 اونیو کې د کامې او صوبایي اسمبلیو د 30 سلنه څوکیو پلټنه وکړي چې نوي نمایندان څنګه ورته بریالي شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لپاره د دغه هیواد پر چارواکو د ښې حکومتولۍ او نور شرطونه ایښي دي. د عمران خان لیک کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو اړوند پلټنه یوازې د تحریک انصاف نه بلکې د نورو ګوندونو غوښتنه هم ده. د پخواني لومړي وزیر او تحریک انصاف ګوند د بندي مشر عمران خان یو وکیل اونۍ مخکې ویلي و چې ښاغلی خان د پیسو نړیوال صندوق ته لیک استوي.
هغه وخت ویل کېدل چې عمران خان په دې لیک کې د غوښتنه کوي چې له حکومت سره تر خبرو مخکې د پاکستان د وروستیو ټاکنو د درغلیو په هکله پلټنه وشي. که څه هم د پیسو نړیوال صندوق د پاکستان د ټاکنو په هکله له څه ویلو ډډه کړې، خو کراچۍ کې یو ونډوال سهیل احمد وایي ممکن د لیک پر وړاندې بازار ډېر اغېز ونه کړي. له بلې خوا نن جیو نیوز خبر ورکړی دی چې چین ته پاکستان د 2 میلیارډ ډالرو د پور ورکړې وخت کړی دی. ټاکل شوې وه چې اسلام آباد په مارچ میاشت کې د پور ورکړی وای. پاکستان د سوداګریزو توکو د تګ راتګ لپاره د چمن پولې د پرانیستلو اعلان وکړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي اعلان وکړ چې د چمن له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد بیا پیل شوی دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې لارې 20 د سوداګریزو توکو لارۍ تېرې شوې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر په خپله ایکس باندې لیکلي چې ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله کې د سوداګرۍ خنډ و حل شوې دي. د لاریو چلوونکو لپاره د ویزې شرط د فدرالي حکومت پریکړه ده، خو ښاغلي اڅکزي څرګندونه کړه چې دا ستونزه څنګه حل شوې ده. د پاکستان او افغانستان پر پوله له 2 میاشتو راهیسې سوداګریزې چارې درول شوې وې. د اسلامي امارت یو چارواکي په تورخم کې ویلي و چې پاکستان هغو بار وړونکو موټرو ته چې چلوونکي ویزې او پاسپورټونه نه لري د تېرېدو اجازه نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت د دې پولې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی و چې د افغانستان پر پوله د 5 لارو تړلو له منځنۍ اسیا سره د پاکستان سوداګري ټکنۍ کړې ده. او وروستی خبره دا چې مولوي عبدالکبیر وایي چې اسلامي امارت له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشرتابه غړي مولانا حمید الحق سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ متوجه نه دی. د ارګ د خبرپاڼې پر بنسټ مولوي عبدالکبیر په دغه لیدنه کې همدارنګه ویلي چې اسلامي امارت په هیواد کې هیڅ چاته د ویجاړونکو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه والي په برخه کې د علماو رول مهم بللی دی. د افغانستان اسلامي امارت ویان مرستیال حمدالله فطرت په دې هکله وایي چې مولوي صاحب راغلي پلاوي ته د هرکلي ترڅنګ وویل چې اسلامي امارت له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او دغه راز هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. ښاغلی فطرت زیاتوي چې پاکستاني پلاوي په لیدنه کې ویلي چې دا دواړو هیوادونو ملتونو ګڼ اسلامي فرهنګي او ټولنیز ارزښتونه او مشترکات لري او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکاریو سربیره سیاسي اړیکې هم باید پراخې شي څو دواړو ولسونو ته ګټه ورسیږي. ورته مهال د سیاسي چارو شنونکي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او مثبت تعامل مهم بولي. د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی وایي زموږ لپاره پاکستان مهم دی او موږ د پاکستان لپاره مهم یو، خو په هغه صورت کې مهم یو چې زموږ او پاکستان اړیکې نیکې وي او ورسره خوشحاله او سوداګري وي، خو پاکستان تل پر خپلو ژمنو او پر خپلو خبرو باندې وفا نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې پاکستاني پلاوي کابل ته راغلي او د رئیس الوزرا په ګډون یې د اسلامي امارت له چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي.